سوله او امنیت غواړو، سوله زموږ ځان دی، دا د سولې کور وطن د افغانستان دی. د سپټمبر 21مه د سولې نړیواله ورځ ده. په دې ورځ د نړۍ په بېلابېلو برخو کې د سولې فرهنګ د رواجولو لپاره مختلف پروګرامونه په لاره اچول کېږي. دلته په ننګرهار کې دغه ورځ د یو لړ مراسمو په ترڅ کې چې دولتي چارواکو پکې هم ګډون لاره ولمانځل شوه. دوی پر وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې د سولې له پروسې سره د یوځای شي، ځکه د جګړې له لارې هیڅکله نشي بریالي کېدای. هغه کسان چې غولېدلي دي، هغه کسان چې په شکل د اشکالو د پردیو مني او له خپل ولس سره، له خپل وطن سره، له خپل حکومت سره مخالفت کوي، د وطن مشران، کشران، نارینه، ښځینه خو څه کوي، وړو ماشومانو په هغه ترانو سې جوړې کړې وي، په خپله تنکۍ ژبه غږ کوي چې سوله غواړو. په جنګ کې ګټه نسته او دا جوته ده چې په جنګ کې څوک برای هم نسی ترلاسه. په همدې حال کې د ننګرهار د سولې شورا مسؤلین بیا وایي د امنیتي ادارو په همکارۍ شاوخوا 900 د دولت وسلوال مخالفین د سولې له پروسې سره یوځای شوي دي. چې افغاني او مخالفت کوي، موږ هغه راولو د سولې پروګرام سره یوځای کوو. دا موږ او ملي امنیت او امنیه قومندانۍ دا کارونه ټول په همغږۍ او مشوره کړي دي. خو اخوا دیني عالمان بیا نیوکه کوي چې د سولې په پروسه کې دوی ته ونډه نه ده ورکړل شوې او وایي که په دې برخه کې ورته ځای ورکړل شي اغیزمن رول به ولوبوي. چون چې په دې صلح، په دې کاروان، په دې دفتر کې د علماو کمرنګ دي، علما پکې کم دي. خبره دا ده که څوک چاته مسؤلیت وسپاري، علما مجبور او مکلف دي چې د آیات او د حدیث په رڼا کې یو څوک پوي کړي. په ورته وخت کې د ننګرهار پوهنتون مسؤلینو هم د سولې نړیواله ورځ د یوه کمپاین په ترسره کولو سره ونمنځله. دوی وایي له دې کار څخه یې موخه په علمي بنسټونو کې د سولې پروسې پیاوړي کول دي. زموږ هدف دا دی چې سوله موږ په ټولنیزو نهادونو کې څنګه بنسټیزه کولی شو، چې د هغې جملې نه موږ په کریکولم باندې کار وکړو. اوس یو مضمون د سولې په نوم باندې په 5 پوهنځیو کې به انشاءالله په راتلونکي سمستر کې موږ پیلوو. د دې ورځې نمانځنه افغانانو ته ضروري ده، ځکه چې تر بل هر چا دوی د جګړې تودې ترخې ډېرې لیدلي او د سولې لپاره زیات کار ته هم اړتیا لري.